ته سره روغون شوي ملګری یې د خپل خو رابوندې دی په دغه وطن دی چې کوم جنګ شوي دی چې کوم مرګونه شوي دي دغه د بند کولی یکی ولیاردو د دوسرو چګول دي د دوست په ذریعه بوندې کېږي دوست که خپله خاورې سره مینه لرستی دوست که خپل ځانونه پېژندستی دوست که خپل وطن پېژندستی دوست یې د خپلې خاورې د خپل وطن د عزت د پوره د تقدس د پوره رچکشستی دا ملګري شور مه کستی چې کښېنستی مه دا چا کېږي کښېنستی دوستې نن زه یو غږ کومه په ټولو پښتنو یې کومه چې پښتون کامه دا د عارف وینه توی ده که د خړکمر وینه توی شوې که د ارمندوني وینه توی شوې که د درېیم جون 2018 کې په واڼه کښې وینه توی شولې دا وینه په کوم خاطر تویه شوې دي دغې ظالمانو دغې جابرانو د سوات خویندې میندو ته کنځلې کولې ده د باجوړ خویندې میندو ته کنځلې کولې ده د پېښور خویندې میندو ته کنځلې کولې ده د اورکزۍ ایجنسي د کورم د خیبر د وزیرستان داسې نور چې څومره تر کویټه پوره پښتانه پراته دي په چیک پوسټونه یې د دوی خویندې میندو ته کنځلې کولې دغو خلکو هغه خویندې میندې خپلې خویندې میندې شمېر کړلې او د هغې په ننګ راووتل ای پښتون کامه ستا نه تپوس کو ده د خپل چا چې ننګ در باندې کړی دی هغې سره څو فیصده ولاړ دي نه دلته یعنې زه رښتیا درته وایم دا ظالم دا جابر دا زموږ په مرګونو باندې قاتل خو به جوړ شي خو فاتح نشي جوړېدلی دا د ځان سره ولیکي چې نشي پښتونخوا فتح کولی خو دا د ډېرې ټرایې وکړلې دا غرونه دا وطنونه دا زموږ د پښتنو دي ډېر زورور راغلي دي موږ یې کمزوري شمارولو ځان یې طاقتور شمارولو نن د وزیرستان په غرونه کې نن د فاټاو پښتونخوا په غرونه کې همدا کمزوري پښتانه اوسېږي چې ځان ته زورور ملل نن نشته دی داسې به سبا دا هم نه وي دا خلک به په خپله خاوره موجود وي ټول پښتون قام ته دا خبره کوو د عارف وزیر جنازه به په واڼه کښې هم کېږي موږ به د خپل قام ته یو فاینل خبره کوو یو خبره به ورته ږدو یو فیصله کول دي یو عزم کول دي یو وعده کول دي زما سره نه د بل سره نه د دغې خپلې خاورې سره چې په دې خاوره باندې دا د بېوسۍ مرګونه موږ منو که نه یې منو او که نه یې منو بیا هر هغه سړی چې دې خاوره ته جنګ راوړي یا چې څوک جنګ راوړي د هغه ملګرتیا کوي په خپله خاوره پرېږدئ که نه یې پرېږدئ د دغې دپاره چې قرباني راځي قرباني ته تیار یې دا تیاري چې ده صرف د پیسې اوازونه ورکوي دا به په ده باندې د ده د دغې ځای نه په شاخه ذریعه جوړېږي ملګرو خبره ورته نه رالنډوم یې د جنازې وخت هم پوره کېږي او موږ په خپل منځ کې په داسې حالات کې سره راغلي یو چې یو په یو ځای بل په بل ځای دلته سره راټول یو موږ به یو خبره یو مشوره په خپل منځ کې سره کوو بیا به دا خپل ننګیالي کام ته دا کام د ننګه نه دی هسې د ظالم او د جابر دا سوچ تېر شوی دی دا منو په دې خاوره د ظلم او جبر چې څومره هم شکلونه دي مای فوجه موږ پېژنو دا ټول ستا شکلونه دي دا ټول ستا خلک دي دا ټول تا جوړ کړي دي دا ټول تربیت تا ورکړی دی د دغې ټرینینګونه تا کړي دي هر شی تا کړي دي دلته خبره هم دا روانه ده چې ګوټ طالبان دي یا پلاتکي دي پلاتکي دغې وویښتو ګوټ طالبان هم په دې خاوره باندې هر وسلوال ګروپ د دغې ریاستي ادارو پیداوار دی په کوم شکل چې راځومي موږ خپل دښمن پېژنو دلته چې څومره هم ولسونه راغلي دي صرف جنازه نه یو پیغام به هم ځان سره وړو دا پیغام د خپلې خاورې دی عارف وینا چا پټای نه وځنې نیولی
د عارف خپل په کور شه څوک هیڅ پس نه و عارف ته څوک په چک پوسټ نشول ورچګېدلی د قام او د دغې قام وطن خلکو سره دا لوبه روانه وه دی په هغې سر باندې شهادت کړی دی د قام خیرخواه وپېژندستی د قام د هغو خلکو سره ودرېږي چې کوم څوک په دې قام باندې هر څه ته تیاري موږ بیا هم د خپلې خاورې سره واده کوو چې تر څو هم په موږ شسا وي څو هم موږ ژوندي وو ستا د خاورې د دغې خپل وطن قدوس باندې قسم خورو د ده په عزت قسم خورو چې څوک هم د پښتونخوا وطن عزت ته په کږو سترګو ګوري موږ هم نه برداشت کوو موږ په ډاګه او په سره ورډاګه مخالفت کوو لاره یې نیسو دا زموږ د خپلې خاورې سره وده ده زموږ خاوره چې آباده وي زموږ قام به آباد وي عارف وزیر کله هم بخونکی نه دی نه زموږ تېر شهدا بخونکي دي زموږ دا دومره لچک دا لچک نه دی دا زموږ زور ښایي دنیا ته چې څومره زور دی یو سپرینګ چې څومره هم ته لاندې بېزور زور ته کوې آخر چې کله زور ور ختم شي هغه نه پس چې څومره تا زور ورکړی وي دومره په زور درپسې راپاسي ته خپل کوششونه وکړه دغه سپرینګ ته چې څومره لاندې بوځې ته څومره زور ورکوې دومره زور ورکړه هم په هغې نه هم په ډبل زور به ته تا پسې راپاسې په والله د دغې خاورې سره چې چا هم خیانت کړی دی چا هم غداري کړې ده چا هم په دغې خاوره زموږ پښتانه ونه قتل کړي دي دا مو وعده ده د خپلې خاورې سره چې یو به هم نه مات کوو کله یې نه مات کوو دا مو د قام نه وعده ده نوره خبره به بیا هم قام ته په مشترکه په مشوره سره موږ ځو تر هغې پورې اوس جنازه ده په جنازه کې په صفونه په ترتیب ودروئ چې څومره هم د ترتیب مظاهره وشي دومره دغه سپرینګ ته چې څومره لاندې بوځې ته څومره زور ورکوې دومره زور ورکړه هم په هغې نه هم په ډبل زور به ته تا پسې راپاسې په والله د دغې خاورې سره چې چا هم خیانت کړی دی چا هم غداري کړې ده چا هم په دغې خاوره زموږ پښتانه ونه قتل کړي دي دا مو وعده